د کہانی شروعات د یو کس نه کیږي د کوم نوم چې اټیلا وي. هغه په یوې خوشي کمرې کې ناست او شراب څکي لګیا وي. اټیلا به د څه کاروبار یا د نوکرۍ په ځای باندې غلاګانې کولې او هغه هم عامې غلاګانې نه بلکې بینکونه به یې لوټ کول. دغه نن هم د اراده وه چې زه به نن خامخا بینک لوټ کوم، خو په دغه ورځ باندې د قسمت د نوکره په شان کارونه کي او پولیس افسر لازلو یې ګرفتار کي. لازلو ده ته وایي د ظالم بچیا تا خو په تېرو شپږ کالو کې تقریبا شپږ بینکونه لوټ کړي دي. دا دومره خطرناکې غلاګانې څنګه وکړې دې دپاره به موږ له د ده ورکوټوالي کتل پکار دي. چې کله وړوکي وو نو د مور پلار سره دومره پیسې نه وي چې دی یې پې ساتلې او دی د وجې دی یو بل خاندان له ورکړی. خو چې کله اټیلا د هغوی په کور کې وخت تېر کړي نو هغوی ته پته ولګي چې دا عام ماشوم نه دی، دې د وجې هغوی دی په یو خاص سکول کې داخل کړي. دلته یې سکول کوم چې د دپاره د جیل نه هرګز کم نو. هلته کې به وړو ماشومانو له د سخت نه سخته سزاګانې ورکړل کېدې. دا سزاګانې کومې چې د ظلم نه کمې نه وي. دغه وخت چې د دغه ماحول د وجې د اټیلا په ذهن کې د بغاوت خیالونه را شروع شي. دی چې کله له غونډه کې غټ شي نو دی په فوج کې ځان برته کړي چېرته که چې ده ته د ډزو چل وښودلی شي. دی نه پس دی چې کله خپل ټریننګ مکمل کړي نو دی د جیل د ګارډ نوکري شروع کړي. یو شپه د څوکۍ په وخت کې دی ویني چې دوه قیدیان د جیله په تېښته کې لګیا دي، خو د لیدلو باوجود دی په هغوی باندې د ډز د کولو همت ونه کړلی شي. وایي څنګه د ده د نورو ملګرو ورته پام شي نو د مخې سرې هم په هغه ځای کې هغه دواړه قیدیان ووجني. په دې سره اټیلا په سوچ کې لاړ شي چې اخر دا هلک دا دومره بېرحمه څنګه وي. هم په دغه شپه باندې دی فیصله وکړي چې زه به د ظالم فوج زر تر زره پرېږدم او هم په دغه وخت کې دی د دغه ځای نه راوتښتي او سیده په سیده د ټرین د یوې ډبې د لاندې نه د خپل بیټ په ذریعې سره ځان وتړي او بوډاپېسټ نومې ښار ته ځان ورسوي. هلته کې په رسېدو سره دی د ازادې زندګۍ د تېرولو فیصله وکړي چې ټول نه مخکې دی د وورې والا د هاکې د خپل خوب د پوره کولو کوشش شروع کړي. خو فلحال د سره د اوسېدو دپاره کور هم نو دی د وجې دی هماغې د هاکې والا په سټیډیم کې د صفایي نوکري شروع کړي دې دپاره چې ماله دوی د اوسېدو ځای راکړي. د به اوس دروازې دغه سټیډیم صفایي کولو د شپې په وخت کې به خپل پریکټس کو. په مزه باندې د خپل ټیم والا سره دوستي شروع شي. یو ورځ چې ټول ملګري بار ته په چکر باندې راوتلي وي چې هغلته کې د نظر په یوې جینۍ باندې پروزي. داسې نظر چې هم په اولني نظر کې دی په هغې باندې زړه وبیلي. دغه جینۍ نوم کیټا و. اټیلا هغې سره د مخ سرې خبرې شروع کړي او دې نه پس هغه دواړه د فلم د کتو دپاره هم لاړ شي. خو د بدقسمتۍ نه په دې وخت کې اټیلا سره د پولو د اخیستو پیسې هم نه وي. د سره وایي چې دی د هغې د وړاندې نه سخت وشرمېږي. ده په دې هار کې کار هم نشو کولی ولې چې د هغې دپاره د سره شناختي کارت پکار و. د شناختي کارت د جوړولو دپاره دی دغه ځای دفتر ته لاړ شي. هغلته کې ده ته وویلی شي چې ټول نه مخکې تاله به خپل د پیدایش سرټیفیکیټ روړل وي. د هغې دپاره دله خپل ښار ته واپس تګ پکار و. د کوم چې دا مطلب و چې خپل ځان په خپله باندې وجل. په سبا باندې دې په باره کې د خپل ملګري د جیرو نه مرستو غواړي ولې چې د هغه تره هم په هغه دفتر کې به کار کو. جیرو تره دا خبره ومني او سره د پیسو د خپل تره خواله لاړ شي. هغلته کې تره درته ووایي دا پیسې خو د حد نه سیوا کمې دي خو بیا هم زه به خپل پوره کوشش کوم، زما تا سره دا واده ده. په دې وخت کې د اټیلا په ټي وي باندې یو خبر ته پام شي چې د دوی د ښار ظالم مشر په حق باندې رسېدلی دی. په دې سره د خوشحالېدو په ځای باندې د په پریشانۍ کې نور هم اضافه وشي ولې چې په دې سره به د په کاغذونو کې نور هم ناوختله کېدله. دی اوس په یره کې په دې ښار کې اوسېدل شروع کړي ولې چې د سره دا غم و وي که زه د دې د پولیس ګرفتار کړم نو د مخ سرې به هغې ښار ته واپس لیږلی یم. څه وخت پس کیټا دی د خپل مور پلار سره د ملاوېدو دپاره بوځي. د هغې مور پلار د ده نه د ده د کار او د ده د مستقبل د نوکرۍ په باره کې سوالونه شروع کړي چې په دې سره دی ورته خاموشه پاتې شي. او ولې چې کیټا د مخکې نه په یو ښه ځای کې ملازمه وه په دې سره اټیلا سخت پریشانه شي او په دغې پریشانۍ کې دغه ځای نه په غوسه کې راپاسي. په دې سره په ده باندې د کیټا هم زړه خفه شي خو هغې په دې کې څه هم نشو کولی. یو څو ورځې پس اټیلا د خانې ته لاړ شي چېرته کې چې د یوې عجیبې خبرې ته پام شي. دلته کې هیڅ قسمه د سکیورټي والا موجود نه دی. په دې سره دی فیصله وکړي وي زه به دلته کې غلا کوم. د غلا دپاره دی له ټول نه مخکې بازار ته لاړ شي او هغلته کې د خپل ځان د پټولو دپاره څه سامان او نقلي تمانچه واخلي. دی څنګه دغه سامان کور ته راوړي نو خپل ځان داسې تیار کړي چې لکه د غټ افسر غونته کې. د غلا د کولو نه مخکې دی ټول نه مخکې شراب وڅکي دې دپاره چې لږ نشه شم او دا یره رانه لږه ختمه شي. څنګه په دې حالت کې هغه ډاکخانې ته ورسي نو د هغه د مخ نه صفا پته لګېږي چې دی سخت یېرېدلی دی. په بله بل کې دغه ځای د عملي دا یقین نه راځي چې دا کس واقعي د غلا دپاره راغلی دی. خو څه وخت پس دی دغه ځای ټول کسان په یوې کمره کې بند کړي او د هغوی ټولې په ټولې پیسې د هغوی د رازونه روباسي. بیا دی سره د هغې پیسو د یو سرنګ طرف ته منډه کړي چېرته کې چې دی خپلې بوټانو سره خپلې جامې هم وغورځوي دې دپاره چې چاته څه ثبوت میلاو نه شي. کور ته په رسېدو سره دی چې څنګه هغه پیسې وڅاري نو دی سخت خوشحاله شي چې ما خو بلها پیسې په یو ځای باندې راوړې. دغه وخت چې د اټیلا زندګي په بدل اړخ باندې روانه شي په یو داسې لاره باندې د
لکه مینه چې واپس کیدل د سره هم ممکن نو په دغه پیسو باندې د ټول مخکې خپل خواهشونه پوره کول شروع کی. هغه چې کوم قرضونه د مرګونو نه راغستلي هغه ورته هم واپس کی. اوس لکه د باچانو غونتې زندگی تیرول شروع کی. د ځان د پاره اوس د عام کپړو په ځای باندې ګرانه کپړې اخلي او د عام کور په ځای باندې ځان له بنگله واخلي او نوې ګاډي هم اوس د سره هر هغه څه راغلی د کم چې بده پورکوټوالي کې ارمان کو. یو څو میاشتې پس دی واپس کېټا سره ملو شي چې کېټا د پرې دو سره حیرانه پاتې شي. ویته دا تومره وخت چرته کتلې وي چې په دې سره اټیلا ورلا په خندا کې دی جواب ورکړي وی سره پیسو په ګټلو کې مصروف وم دې د پاره چې زه ستا مور پلار ته ثابت کما چې زه چېرې هم یو ناکام انسان نه یم. دې پرې دو سره کېټا سخت خوشاله شي او داسې ورته ولګي چې اټیلا اوس واقعي یو کامیاب انسان دی خو حقیقت د دې په شا باندې مکمل الټاو. د هغې د پریکټیس نه پس یو ورځ د زاړه ملګري د سره د ملاوېدو د پاره شي چې د حالاتو په لیدو سره د هغوی دا شک پیدا شي چې د چرته څه غټه غلا کړې ده. خو اټیلا سوال ته پرې نږدې او خبره نه په بله واړې ایماوس د میلوګانو د سرمنو د خرڅولو کار شروع کړی دی. په دې سره د هغه د ټولو ملګرو شکونه ختم شي او دې په دروغ ویلو کې کامیاب شي. دې صرف په یو څو میاشتو کې هغه ټولې پیسې ختم کړي. اوس د عیاشو خوند اخیستلو چې کومې دپاره اوس د ده لپاره نورې پیسې پکار وي. د نورو پیسو د پیدا کولو دپاره د اوس د وړې غلا په ځای باندې د غټې ډاکې دپاره منصوبه جوړول شروع کړي. دا سوچ کړی وي چې د غلا نه پس زه به دا ځل په خپل موټرسایکل باندې تختمه خو دا ځل قسمت د سرې ملګرتیا ونه کړي. دا ځل چې دې څنګه په یو بلډینګ کې د غلا په نیت باندې ورننوځي خو دې په دې خبره باندې سوچ ونه کړي چې په دې بینک کې کارډ هم موجود وي. هی څنګه پیسې راواخلي او بار ته روځي نو د نظر په کارډ باندې پروزي چې پس سره دې د مخ سره په منډه شي خو لږ غونډې په مخ کې تلو سره د اکسیډنټ د یو ګاډي سره وشي. په هغې واقع کې دې سخت زخمي شي خو د زخمیتوب باوجود دې مسلسل په منډه باندې وي. ګاډ په ده پسې شاته را روان وي چې اخر دې ته نه یو غټ دریاب ته ټوپ واخلي او د دغه ټوپ د وچې د ده زندګي بد شي. د واقع نه پس د اټیلا د زړه نه د پولیس یاره په مکمله توګه باندې ختمه شي. اوس دې د وړو ډاکو په ځای باندې د بینک په لوټ کولو باندې شروع واچوي. د هر یوې ډاکې نه مخکې دې خامخا شراب څښي او بیا هم دغه شراب بوتل په بینک کې پرېږدي دې دپاره چې خلکو ته را پته ولګي چې دا ټولې ډاکې د یو کس کار دی. هم د دغه بوتلو د وجې د ده نومونه په اخبارونو او په ټي ویګانو باندې راتلل شروع شي او حتی چې فلمونه پرې هم جوړ شي. په مزه مزه باندې دې اوس په ټول ملک کې خلک وپېژني چې یو غل راوتلی دی او غریبانو سره یې هم مرسته کوي. په دې سره دې د څه خلکو په نظر کې مجرم ضرور و خو د څه خلکو په نظر کې هیرو هم و. یو ځل دې کېټا د ځان سره د ټولې دنیا په چکر باندې بوځي. دې چې کله د خپله قصه انسپکټر لاس ورته وکړي نو ده د دې قصې په لیدو سره هغه په سوچ کې لاړ شي. زه حیران دې ته یم چې یو غل ټوله دنیا وکتله او زما غونته کې ایماندار افسر لا تر اوسه پورې د خپل ملک هم بار لا نړه. بل خوا اټیلا د خپل هاکي والو ټیم سره واپس په ټریننګ کې لګیا شي. په هغه ځای کې اوس د دې ملاقات د خپل ټیم د مشر د زوی ګاجا سره وشي. کوچ ته وایي په سبا باندې ستا په ټیم کې به زما زوی ګاجا هم ملګری وي. په سبا باندې د میچ په وخت کې د دوی د مخالف ټیم سره جګړه شروع شي په کوم کې چې ټول په ټول د ټیم والا په اټیلا باندې راټول شي. د پرې دو سره ګاجا د اټیلا د پاره هغوی سره په جګړه شي چې دا خبره د اټیلا د حد نه سیوا خوښه شي. مزه مزه باندې د دې واقع نه پس د دوی دواړه په منځ کې دوستي شروع شي او ډېر ژر د دوی دا دوستي تر دې حده پورې جوړه لاړه شي چې اټیلا ګاجا ته د خپلې خفیه کارنامې په باره کې هم ووایي ولې چې د هغه دا سوچ و چې زما په دې دنیا کې د ټولو نه ښه ملګری ګاجا دی. هغه ګاجا ته دا هم ووایي چې زه اوس د دې نه هم د یوې غټې ډاکې د منصوبې په تیاری کې لګیا یم او د هغې دپاره ماته د یو کس ضرورت دی. ګاجا ته چې کله دا پته ولګي چې اټیلا هم هغه کس دی د کوم خبرونه چې موږ شپه ورځ په اخبارونو او په ټي ویګانو کې ګورو د هغه د خپلو نه ځمکو تښتي ولې چې د کوم کس نوم چې په ټول ملک کې خور و هغه د ده د روان دی. هغې نه پس ګاجا اټیلا سره په دغه معامله کې د ملګرتیا لاس میلو کړي او یو څو ورځې پس دغه دواړه د یو غټ بینک د لوټ کولو دپاره روان شي. اټیلا ګاجا ته وایي ته ورسره ودرېږه او صرف څوکۍ کوه په خپله باندې دننه لاړ شي او د لاکر نه د پیسو د روباسرو نه پس د نوکله په شا خپل د شراب بوتل هم دغلته کې پرېږدي. دوی دا ځل په پوره کامیابۍ سره د دغه ځای نه په راوتو کې کامیاب شي او دغه کامیابۍ په خوشحالۍ کې دوی دواړه یوه زبردسته پارټي هم وکړي. خو یو څو ورځې پس کله چې اټیلا ناڅاپه خپل د لوبې والا ځای ته راشي نو ویني چې ګاجا خپلو ملګرو ته لګیا دی او د هغې غلا په باره کې ورسره خبرې کوي. د پورې دوست سره د اټیلا هغه ته مازغه خراب شي او ګاجا لا وخل هم ورکړي او خبردار یې کړي ولاته چې پرې کومه هواګانو کې ګرځي دا به مونږ یو ورځ تباه کړي. د واقع نه پس اټیلا اوس په یره یره کې ژوند تېرول شروع کړي. هغه سره به اوس هره ورځ دا یره وه چې نه پولیس مې ګیر نه کړي خو لالچ په هغه باندې داسې سترګې پټې کړې وي چې هغه دغلته کې ونه
دريږي. یوسف دی پس دیو گاجا دیو بل بینک لوټ کول منصوبه جوړه کی. دواړه دغه بینک د ډېر ورځو راسي څوکیداري وکړي. د سره وایي چې دوی ته دغه ځای د سکیورټي د تګ راتګ او د هرې لارې اندازه وشي. کله چې د خلاف راشي نو هر څه هم د دوی د منصوبې مطابق رواني. اټیلا په ورننوتو سره د ټول نه مخکې لاکر ته ځان ورسوي او ګاجا د نور کله په شان ورته ودرېږي او څوکۍ شروع کړي. خو چې کله د دغه ځای د ګارډ اټیلا ته پام شي نو د مخه سره لاکر ته ورننوځي او هغه په ځان پسې بند کړي. دې دپاره چې دی ډېرې پیسې ځان سره یو نسي. د ګارډ دا وړوکی غوندې حرکت د ټوله منصوبه تباه او برباد کړي. او چې کله دوی د لږو غوندې پیسو سره بار ته روزي د بار د مزدورانو دوی ته پام شي او هغوی دغه ځای کې شور جوړ کړي. د حالاتو د مزید خرابېدو نه مخکې اټیلا او ګاجا په بدلو لارو باندې منډې شروع کړي. چې اټیلا په لار کې د یو کس ګاډۍ په زوره باندې واخلي او په هغې کې روان شي. خو تر هغې پورې ناوخته شوی و. پولیس هم دغلته کې رارسېدلي. په تښتېدو کې هغه ګاډۍ یو بل ګاډي سره وجنګوي چې څه د وجې د ګاډۍ شیشې د په وجود کې ورننوځي. خو د زخمي حالت باوجود دغلته کې ونه درېږي او خپل کور ته ځان ورسوي. کور ته په رسېدو سره دوی په غسلخانه کې د خپل وجوده شیشو په وباسلو کې لګیا وي چې ناڅاپه دغلته کې ګېټه راشي. چې کله د اټیلا د حالت ته پام وکړي چې وجود یې په وینو کې لت پت دی او جامې هم سخا دي نو په دې سره هغه خاموشه شي. خو د سترګو نه شکونه او مایوسي صفا ښکارېږي او بغیر څه ده ته ویلو چې دغه ځای نه لاړه شي. دوی نه پس اټیلا او ګاجا د خپل زندګۍ د ټولو نه د غټې ډاکې د اچولو فیصله وکړي. او د احتیاط دپاره اټیلا د ګاجا مخې ته دا شرط هم کېږدي که په موتا کې هر څوک ګیر شو نو کم از کم د 3 ګنټو دپاره به پولیس سره هېڅ قسمه څه خبرې نه کوي، حتی چې یو لفظ به ورته هم نه وایي. په دې سره ګاجا د دا شرط قبول کړي او یو څو ورځې پس دوی په بینک کې ورداخل شي. ګاجا د نو کله په شان ور بند کړي او اټیلا دغه ځای د کسانو په یرولو شروع واچوي. اټیلا دغه ځای د لاکر نه د پیسو په وباسلو کې لګیا وي او هر څه ټیک ټاک روان چې ناڅاپه دوی ته احساس وشي چې پولیس د دغه بینک د بلډینګ د څلورو اړخونو راتاو شوي دي. د په لیدو سره اټیلا دومره ویرېږي چې په دغه یره کې دغه ځای په پیسو باندې ډز وکړي. د سره وایي چې په دغه ځای کې غوبل جوړ شي. دواړه د دغه ډز غوبل د فیدو په اخیستو سره دغه ځای نه په منډې باندې شروع واچوي. خو دا ځل قسمت هغوی سره ملګرتیا ونه کړي. څه وخت پس ګاجا د پولیس لاسو له ورشي او اټیلا د خپل چالاکۍ د وجې د دغه ځای نه په تښتېدو کې یو ځل بیا کامیاب شي. ګاجا چې څنګه د پولیس ولتانې ته بوزي نو هغلته کې دته رایاد شي چې د 3 ګنټو دپاره به ما له خاموش اوسېدل پکاري. پولیس د هغه نه په سختۍ سره تپوسونه شروع کړي خو هغه په مکمله توګه خاموشه وي. بل خوا اټیلا په خپل ګاډي کې مسلسل دا سوچونه کوي چې خیر زه ګاجا د پولیسو څنګه راخلاص کړمه. د انسپکټر لازو چې څنګه ګاجا د پام شي نو هغه مسلسل د ګلې لخته ګوري چې په دې سره دی پوه شي چې دی د چا انتظار کوي لګیا دی. په دې سره هغه د یو چل چولو کوشش وکړي. ها ګاجا یوې داسې کمرې ته بوځي چې ته کې چې ګړی د نورو ګړو په نسبت باندې په تیزۍ سره روانه وه. ګاجا ته چې دغلته کې څنګه ولګي چې 3 ګنټې مکمل شو او اټیلا لا تر اوسه پورې زما د خلاصولو دپاره دغلته کې رانغی. نو په دې سره د هغه د اټیلا نه په مکمله توګه باندې یقین ختم شي او اخر د پولیس والا ته هر څه صفه ووایي. د ده په دې معلوماتو سره صرف په یو څو ورځو کې پولیس اټیلا ته ځان ورسوي او ګرفتار یې کړي. اوس هغه هم د ده سره ګرفتار شي. یو ورځ ګیټه جیل ته د سره د ملاوېدو دپاره راشي. خو دا ځل د هغې تاثرات په مکمله توګه باندې بدل وو. هغه د ده وایي یو زه د بل چا سره د واده کولو والی یم ولې چې زه ستا د دې ګډې وډې رویې نه تنګه راغلی یم. د پردو سره د اټیلا زړه مات شي ولې چې اوس دی په مکمله توګه باندې یوازې او ده به چې دا څه هم کول دا به د ټول په ټوله د ګیټه دپاره کول. په جیل کې اخر هغه ورځ راشي چې اټیلا او انسپکټر لازلو یو بل ته مخامخ شي. لازو ده ته وایي زما تا سره دا واده ده چې زه به تاله د سخت نه سخته سزا درکوم. خو د اټیلا په مخ باندې هېڅ قسمه سیره نه ښکارېږي ولې چې د هغه ته یقین و چې زه به د دې جیله ځان خلاصوم. یو ورځ دی په جیل کې موجود ټول په ټوله پړي رایوځای کړي او د خپل مهارت په استعمال سره د جیله د تښتېدو په کوشش کې لګیا شي. دی د یو چته د بل چته په راکوزېدو کې لګیا وي او دې سره یې زړه هم په تیزۍ سره درزېږي. هر څنګه ښکته راکوزېدو واړي په دې وخت کې ناڅاپه د دغه ځای ماحول په مکمله توګه باندې بدل شي ولې چې پولیس ته د دې حرکتونو په باره کې پته لګېدلې وه. اوس دې پولیس یو ځل بیا ګرفتار کړي او دا ځل د نور کلنۍ هم په سخت جیل کې ور واچوي. آیا دا اټیلا په خپل ذهن کې غلطو یا دی د دې زمانې د ظلمونو ښکارو؟ دې جواب تاسو ماله په کمنټ کې راکړئ. ملاویږو په نوې ویډیو سره ماله راکړئ اجازت. بای بای.